علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو امید لرم چې جوړ اوسئ. ملګرو زه نن تاسو ته 15 هغه ټاپ ډاونلوډرز ښیم کوم چې په 2022 کې تر ټولو ټاپ ریټ لري. چې هغه ډاونلوډر تاسو په پلی سټور کې وګورئ نو پلی سټور کې ډیر ټاپ ریټ لري. د هغوی ریټ تاسو ته زه یو ډاونلوډر ښیم چې څنګه یې له پلی سټور څخه ډاونلوډوئ او په هغو باندې ویډیو څنګه ډاونلوډوئ. له هر ویب سایټ څخه تاسو کولی چې ډیر په اسانۍ سره ویډیو ډاونلوډ کړئ. هیڅ مشکل نه ورکوي او کولی شئ له سوشل پروګرامونو څخه لکه فیسبوک ده، ټویټر ده، انسټاګرام ده، ټیلیګرام ده، له هر یو سوشل پروګرام څخه له هر یو ویب سایټ څخه ډېر په اسانۍ سره تاسو کولی شئ چې ویډیو ډاونلوډ کړئ. نو زه راځم اوس ستاسو وخت نه ضایع کوم، نو راځم ویډیو شروع کوم. نو راځم ملګرو پلی سټور ته. دغه پلی سټور باندې زه کلیک کوم. نو اول زه هغه ډاونلوډر تاسو ته ښیم چې هغه ډېر ټاپ ریټینګ لري. مثال په ډول سره هغه اول ډاونلوډر نوم چې د هغه FDM ډاونلوډر ده. نو FDM دلته زه ټایپ کوم FDM. دا مې ټایپ وګوره دغه ډاونلوډر راغی فری ډاونلوډ منیجر. دلته باندې مې کلیک وکړو. دا ما ځان سره انسټال کړی، تاسو به انسټال کړئ اتوماتیک. صحیح ده. نو چې تاسو انسټال کړئ نو بیا بل هغه ځای نه تاسو اوپن کړئ. نو چې ما ګوره د ډاونلوډر اوپن کړئ، اوس ما یو لینک ځان ته کاپي کړی ده. ملګرو په دې ځای باندې کلیک کوم. په دغه دریو نقطو باندې څنګه کوم کلیک کوم، دا درې خطونه چې تاسو ګورئ په دې باندې مې کلیک وکړ. په دې چې کله کلیک وکړم ګوره دلته براوزر ته ځم. چې براوزر ته لاړم نو هغه لینک دلته څنګه کوم پیسټ کوم. دلته تاسو زور وکړئ، نه پیسټ مې کړه. صحیح شو. اوس ګوره انټر مې کړ. چې انټر مې کړ ګوره هغه لینک د ویډیو راغی، مطلب دا د IPL میچ هایلایټس ده تیر کال. اوس ګوره دلته زه پلی کوم. د پلی کول څخه وروسته تاسو لږ انتظار شئ. اوس دا ګورئ دا میچ ده. صحیح شو. نو تاسو به کوم ځای نه ډاونلوډوئ. دلته کې چیرې تاسو دا پورته دغه درې نقطې وګورئ، ده په دې ځای باندې تاسو کلیک وکړئ. چې دې باندې تاسو کلیک وکړئ ګوره لیکلي ډاونلوډ میډیا. ډاونلوډ میډیا باندې چې کلیک وکړه ګوره اتوماتیک ویډیو راخلي. اوس ګورئ ده دلته دا ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ. ګوره زموږ ویډیو څنګه ډاونلوډینګ سټارټ څه ګوره 400 KB پر سیکنډ ده، 1.2 MB پر سیکنډ ده، 200 MB ده، 302 MB پر سیکنډ ده. ډیر ټاپ او تیز ډاونلوډینګ کوي. نو دوی په واسطه ډیر په اسانۍ سره تاسو ټول ویډیوګانې ډاونلوډولی شئ. دا یوه طریقه ده، یو ډاونلوډر. اوس راځم دې ډاونلوډر نه زه وځم تاسو ته بل ډاونلوډر ښیم چې هغه هم ډېر ټاپ ریټینګ کې ده. دوم ډاونلوډر چې د هغه ADM ډاونلوډر ده. دا په پلی سټور کې دلته ټایپ کوم ADM. ګوره ADM چې ټایپ کړل ته سرچ کوم، چې سرچ مې ګوره ADM ډاونلوډر د ما راغی. دا هم ډېر په زړه پورې ډاونلوډر ده. نو دا به تاسو دلته انسټال کړئ. انسټال ګوره ما ځان سره خپله مخکې انسټال کړی. نو زه دې ځای نه اوپن کوم. چې کله مې اوپن کړ ګوره دې باندې مالډي ما ډاونلوډینګ کړي هم دي. ګوره دلته هغه ډاونلوډینګ ما سټاپ کړي، کولی شئ چې بیا سټارټ کړئ. دې ځای نه ګوره بیا هم اټومیټیک څنګه کېږي سټارټ کېږي ډاونلوډینګ. ګوره تاسو وګورئ. اوس زه راځم دا هغه لینک دلته په دې ځای کې ده، هغه هم دلته پیسټ کوم. دلته که چیرې تاسو وګورئ ملګرو، دا وګوره تاسو به چیرته دغه براوزینګ نشان باندې به څنګه وکړئ، کلیک وکړئ. چې کله مو دې باندې کلیک وکړ نو هغه لینک په دې پاس ایډرس بار کې څنګه کوئ پیسټ پې کوئ. ګوره دلته زه څنګه کوم پیسټ کوم. پیسټ مې کړ او دې ځای نه څنګه کوم انټر کوم. چې کله مې انټر کړ ګوره دلته دې ما هغه ویډیو راغله، دلته یې پلی کوم. چې کله مې پلی کړله ګورئ ملګرو دې ځای کې یو نشان راځي. دې نه مخکې دا نشان نه و، دغه نشان دلته راځي. چې دغه نشان راغی نو پوه شئ چې تاسو ویډیو دغه ډاونلوډر واخیستله. دلته چې کلیک وکړئ ګوره دومره فارمیټونه د ویډیو واخیستل. 360 فارمیټ کې یعنې 540 کې 200 360 کې HD فارمیټ کې هم واخیسته، په 220 فارمیټ کې. نو تاسو که هر یو فارمیټ کې ویډیو خوښه په هغه کلیک وکړئ. مثال ډول د ما دغه 360 خوښ په همدې مې کلیک وکړ. ګوره اټومیټیک ویډیو واخیستل. دلته سټارټ باندې کلیک وکړئ. څنګه شوله د ما ویډیو ډاونلوډ یې څنګه کېږي سټارټ کېږي. سټارټ نو زما ډاونلوډینګ ویډیو صحیح ده. دا د دغو ډاونلوډر ویډیو ګوره دلته ګورئ. دا ګورئ ما ویډیو دې ځای کې روانه ده. دا ګوره د ما دغه ویډیو ده. ګوره سپیډ یې وګوره، ده دومره تیز ټاپ سپیډ باندې روان ده. ګوره 1 MB پر سیکنډ ده، 2 MB پر سیکنډ ده، 500. دا ډېر ټاپ سپیډ باندې ډاونلوډینګ کوي. دا هم ډېر په زړه پورې ډاونلوډر. دلته سټاپ کوم بیرته. اوس زه راځم بل ډاونلوډر تاسو ته زه ښیم چې هغه په درېیم پوزیشن کې ده 1DM په نوم باندې. 1DM یو DM ډاونلوډ به ولیکئ. یو DM دا وګوره یو DM مې چې ولیکه ګوره اټومیټیک 1DM براوزر ډاونلوډر راغی. دا به تاسو انسټال کړئ. ما سره مخکې انسټال ده، اوپن کوم. چې کله مې ګوره ملګرو اوپن کړه دا به کینسل کړئ. تاسو چې لاړ شئ دلته د هغه براوزینګ باندې نشان باندې کلیک وکړئ.
اوس ګوره زه دا بېرته بیک کېږم، تاسو ته د براوزنګ نشان یې ځل بیا ښیم. دغه د براوزنګ نشان که تاسو ملګرو نه یې پوه شوي دغه د براوزنګ نشان. په دې براوزنګ نشان چې کله تاسو کلیک وکړه وبخئ چې دا د ما هغه ولې کار نه کوي. نه براوزنګ نشان باندې زه کلیک کوم، چې کلیک مې کړه دا نو ښایي دلته څنګه ورکړه هغه پیسټ کړئ، هغه کوم لینک چې تاسو کاپي کړه هلته مې پیسټ کړه او څنګه کوم یې سرچ کوم انټر کوم. اوس ګوره هغه ویډیو دلته راځي د IPL الله کوم دې ته اجازه ورکوم ویډیو پلی کوم. ګوره ویډیو چې کله پلی کوي تیزګي ګوره دا اتومیټیک ویډیوګانې اخلي. دغه ډاونلوډر زه له تقریبا 2 کلونو استعمالوم، ډېر ټاپ ډاونلوډر ده. ګوره دلته وګوره دغه د 9 ویډیو فارمیټونه یې واخیستل. اوس ګوره دلته چې تاسو کله کلیک وکړئ دا وګورئ دا همره په زړه پورې ډاونلوډر دا وګوره تاسو وګورئ دا سیګمنټ چې دا ویډیو په ټوټو باندې ویشي یا وروسته اتومیټیک سره یو ځای کوي یو ویډیو ترې جوړوي. ګورئ دا 120 سیګمنټ واخیستل. په دې کې اوس ګوره دا 220 فارمیټ باندې دا ویډیو دا وګورئ، مطلب دا هم په 220 چې کوم یو فارمیټ تاسو خوښیږي په هغه کلیک وکړئ. سټارټ باندې کلیک وکړئ اتومیټیک وایي تاسو ویډیو څنګه شي سټارټ شي. ګوره دلته به دلته راځي دا وګوره چې تاسو ویډیو څنګه ده سټارټ شوله. صحیح ده. دا یې بل ډاونلوډر ده. په 4م پوزیشن کې زه تاسو ته اوس بل ډاونلوډر ښیم چې هغه کوم ډاونلوډر ده هغه چې ده ویډیو ډاونلوډر په نوم ډایرکټ ویډیو ډاونلوډر ولیکئ ویډیو ډاونلوډر. ویډیو ډاونلوډر دلته ولیکه. اوس ګورئ لږ انتظار شئ، دلته هغه ډاونلوډینګ هم روان ده. زه دغه سټاپ کوم. دغه 3م 4م پوزیشن کې ده دا وګورئ دغه به ډاونلوډ کړئ. چیرې ګوره تاسو دا د هر یو ډاونلوډر چې هغه ګورئ ریټینګ ګورئ دغه ریټینګ تاسو وګورئ 4.9 ده 4.9 ریټینګ لري. دغه ریټینګ چیرې وګورئ د هر ډاونلوډر 4 نه پورته هغه ښیي، خو چې څومره پورته یې هغومره ټاپ ډاونلوډر یې هغه. نو زه دا اوس ما ډاونلوډ کړی زه څنګه کوم اوپن کوم یې. چې کله مې اوپن کړ نو بیا دلته دا کلوز کوم دا اعلان راځي. ګوره ویډیو اتومیټیک واخیستله دلته ګوره اوپن کوم یې دې ځینه. اوس ګوره دغه نشان ده ګوره چې کله دغه نشان ویني دا ګوره اتومیټیک شین سور څه معنا دا ویډیو واخیستله. صحیح ده. ما لا پلی کړې هم نه ده. ګوره ته کلیک وکړئ په کوم فارمیټ یې تاسو غواړئ نو همغه فارمیټ صرف کلیک کړئ. زه به دغه 350 فارمیټ غواړم فاست ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ. پرمیشن غواړئ اول ورځ ډاونلوډ کوئ لوی کوئ. ګوره تاسو ډاونلوډینګ څنګه سټارټ. صحیح ده. ګوره دلته تاسو ډاونلوډینګ پروګرس کې ده. اوس ګوره ښه دا وګوره ده دې ډاونلوډینګ سپیډ وګوره دا هم ډېر ټاپ ګوره 1.9 MB پلس 1 MB یعنې دا بیخي ټاپ ډاونلوډر ده. بیخي دومره ښایسته ډاونلوډر چې دا یعنې هر یو ډېر په زړه پورې ډاونلوډر ده. اوس راځم په 5م پوزیشن کې چې ده هغه کوم ډاونلوډر ده زه اوس هغه تاسو ته ښیم. ملګرو هر یو نه استفاده کوي. 5م پوزیشن کې M ډاونلوډر په نوم باندې M ډاونلوډر په نوم باندې زه کوم دا M ډاونلوډر مې ولیکه. دا وګوره M ډاونلوډر دی ما راغی د سټیریک وګوره 4.2 دا وګوره لږ کمزوري ریټینګ لري خو دا هم له 4 پورته دا هم ښه ډاونلوډر ده. اوس ګوره اوپن کوم دې ځای نه ګوره هلته ګوره فیسبوک نه انسټاګرام نه واتساپ نه یعنې له هر سوشل ټویټر نه له هر سوشل اپلیکیشن نه تاسو کولی شئ څنګه وکړئ په اسانۍ سره د په واسطه ویډیو ډاونلوډ کړئ. تاسو چې کله له فیسبوک نه کوم ویډیو غواړئ ډاونلوډ کړئ د فیسبوک د ویډیو لینک واخلئ دلته یې پیسټ کړئ دلته ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ اتومیټیک ډاونلوډ بې دومره ښایسته ډاونلوډر دا هم خاص د سوشل پروګرامونو لپاره ډېر په زړه پورې ډاونلوډر ده. ملګرو دا و هغه 5 ډاونلوډر کوم چې په دغه 2020 کال کې او دې کال کې تر ټولو ټاپ ډاونلوډر دی ټاپ ریټینګ کې دي. که تاسو پلی سټور کې هم وګورئ دې ریټینګ ډېر ټاپ ریټینګ لري. نو تاسو د هر یو له دې نه استفاده کولی شئ. هر یو ډاونلوډر مو چې خوښ او هر یو تاسو لپاره ښه کار درکړي هغه تاسو لپاره ښه ډاونلوډر ده. 5 واړه ښه ډاونلوډران دي. نور مو وخت نه نیسم ملګرو. امید لرم چې ویډیو مو خوښه شوې وي. هغه ملګري چې زموږ چینل ته نوي یاست او یا مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او د زنګ بټن یې هم زور کړئ چې هر وخت په زړه پورې معلوماتي ویډیوګانې تر تاسو لومړی رسیږي او هم ویډیو د نورو ملګرو سره شریکه کړئ. او که ویډیو مو خوښه شوې وي نو په ویډیو هر ملګری کمنټ وکړئ او خپل نظر هم راسره شریک کړئ او ویډیو درسره ضرور لایک کړئ. ستاسو کمنټ او ستاسو لایک مونږ ته ډېره انرژي راکوي. السلام علیکم ورحمت الله.